الله تعالی فرمایي چې تاسو له ما سره اړیکه او رابطه ټینګ او سمه کړئ او زما شئ، بیا زه په خپل کار ښه پوهیږم. تاسو ما راضي کړئ نو زه به له تاسې خوشحاله شم. د دې داسې مثال دی لکه یو باچا او ولسمشر یوه لویه میلمستیا وکړه. په هغې کې د هیواد ټولو امیرانو او رئیسانو ګډون لرلو. وزیرانو او رئیسانو ټولو میلمنو او کورنیو هم هغه یو شان خواړه وخوړل کوم چې ورته چمتو شوي او تیار شوي وو. په خوړو کې هیڅ توپیر نه و، خو مرتبې یې بېلابېلې وې. الله تعالی د ولیانو نکل دی چې په زړه کې د الله تعالی د محبت پیدا کولو لارې چارې په لاندې ډول دي. لاندې درې خبرې که څوک په ځان کې راولي نو د الله تعالی محبت به حاصل کړي، او کله چې انسان د الله محبت حاصل کړي د هغه دنیاوي او آخري ژوند به ښایسته شي. اول د الله تعالی فرزون یعنی احسانات را یادول او په هغې شکر کول. دویم له نیکانو سره ناسته ولاړه د هغوی حالات پیښه او کتابونه لوستل. دریم د ژوند په ټولو چارو کې د سنتو تابعداري کول، په سنتو ژوند تیرول. دا درې خبرې چې د هر چا په ژوند کې راغلي گویا د هغه ژوند دنیاوي او اخروي دواړه به ښایسته شي.